بسم الله الرحمن الرحیم. را بسو پات درس ته ډیسکټاپ باره کې خبرې کړې وې چې ډیسکټاپ صفحه وه سټارټ منیو دا خبرې کړې وې. اوس به دلته تقریبا ټول شیان ختم شو. دلته چې پاتې نه دي را بسو دلته سټارټ منیو ته. په سټارټ منیو کې دا پروګرامونه دي، ټول هغه پروګرامونه چې تاسو انسټالوئ او هغه پروګرامونه چې خپله وینډوز ته راولي. دا موږ تاسې چې مهم هغه ټول ویلي اوس چې مثلا نوټ پاډ، ورډ پاډ، اوپن دا ټول شیان دلته شته. بعض پروګرامونه چې موږ خپل انسټال کړي هغه هم شته. مثلا اکسل پروګرام د ورډ دی، دا شیان چې دا هم دلته راشي. دغه جواب چې کېږي جاوا څه دی؟ کمپیوټر ساینس پروګرام دی. په هغه کې ویبسایټونه جوړېږي، سافټویر نه جوړېږي. هغه د کوډینګ باندې کېږي. ځکه وایي چې درس ختم شي ګورئ به وګورئ چې څرنګه ډېر قوي دی هغه. دلته چې تاسو یوزر اکاونټ راځي، که بل یوزر اکاونټ ته کلیک کوئ، ما کلیک کوئ ځي څو یوزران چې یوزر اکاونټ انشاءالله سبا وایي سبا خو د وخت پاتې وو که نه شنبې په ورځ کله چې مانیج وایي په مانیج کې یوزر اکاونټ هم شته، هغه ته دا وایي. ساین آوټ باندې چې کېږي ساین آوټ باندې وځي ټول پروګرامونه کلوز کېږي. او ساین آوټ باندې له دې ځایه وځي ټول پروګرامونه بندېږي. که زه اوس ساین آوټ سم کوم چې شی خپله بندېږي، دا ویډیو هم داسې بندېږي. که لاک سکرین یې کوم چې کېږي پروګرامونه بندېږي که نه بندېږي. بل دلته یوزر اکاونټ سیټینګ کې وګورئ. دلته مثلا عکس ورکوئ، دا به انشاءالله وایو په دې کې خبرې ډېرې دي. مثلا پاسوردونه یې دلته وګورئ، په پاسورډ باندې ځئ، کی باندې ځئ، هیلو پین درته وایي، فیس باندې کېږي کله خپل عکس ورکوي، کامره به چې قوي وي. فنګر پرنټ چې کمپیوټر والا فنګر پرنټ هم باندې کېږي. دا پاسورډ چا استعمال کړی تاسو؟ پکچر پاسورډ کړی ده؟ پکچر پاسورډ دا انډرسټینډ هغه کې وایي چې ما دا داسې ده چې یو عکس راولي ته د مثلا دا عکس ده، د دې یو ځای ته نشاني کړه، مثلا دغسې یو حلقه کش کړه. د کله چې کمپیوټر چلاندی داسې حلقه کش کړه بیا هغه نه خلاصېږي، بدون هغه بیا نه خلاصېږي. دغه بیا کاروو انشاءالله. د یوزر اکاونټ ته چې ولاړو بیا دا نور دا پروګرامونه د پکچر فایل ایکسپلورر سیټینګ ولا شي. سلیپ و شټ ډاون او ریسټارټ باندې کوي. سلیپ باندې بندېږي، کیبورډ ټول شیان بندېږي، چارج کم مصرفېږي، کمپیوټر چالانه. په شټ ډاون مکمل بندېږي، ټول پروګرامونه بندېږي. په ریسټارټ سلیپ کې پروګرامونه بندېږي نه، په سلیپ کې څه ټول ساتي درته. که دا پورتونه هم کار کوي، کله چارجر چې نه کېږي هغه کار کوي. سلیپ او هایبرنیټ تقریبا هم شي نه، هایبرنیټ داسې چې کمپیوټر بندېږي، فقط دا پروګرامونه ساتي. بیا سلیپ چې دا کمپیوټر نه وي باندې سی پي یو ټول شیان فعال وي. هایبرنیټ هم لیدلی کوم ځای کې دلته الت F4 ووهئ، الت F4 دلته دا صفحه راځي الت F4. دلته هایبرنیټ نشته، دلته هم نشته. او هماغه بیټرۍ چې بندوله هماغه هایبرنیټ. هایبرنیټ داسې دی چې کمپیوټر دې بندوي، پروګرامونه ساتي ده چې کله چالان کړي خپله راځي. ښه د برخې پوه شوئ؟ په ټایلو باندې پوه شوئ؟ صحیح ده. دا ټایلو نه دي. انټرنیټ کوشش وکړئ چې مه ډارېږئ. ډېر کسان داسې چې له انټرنیټ داسې ډارېږي، فکر کوي چې انټرنیټ ته ورغی ټول کمپیوټر هم خراب شو. اصلي شیان ټول په انټرنیټ کې دي. اوس مایکروسافټ سټور ته ورشئ، ډېر ښه بهترین سافټویرونه دي. فقط کلیک وکړئ مستقیم انسټالېږي درته، لکه موبایل پلی سټور چې کولی شئ چې ګیمونه دي، ایمیل چاته لیکلی شئ، په ډېر شیان چې په انټرنیټ کې دي. دا ټایلونه چې دي یوګانې چې خپله لایف دي دا طرف کې راځي، هغه څنګه بندېږي؟ هغه دلته چې کارونه مو ویلی وو که نه چې سټ منیو کې یو ځای لیکلي وو وای شو وای اوکیجنلي دلته یو ځای شته، دا وګوره شو اوکیجنلي شو سجیشن اوکیجنلي هغه اعلاناتو شیان ته سجیشن وایي. که هغه نه غواړئ بیا دغه انتخاب. دلته به د نور شیان یې پاتې. دې برخې نوم تاسو بدلولی شئ. دلته ایکسپلور لیکلي بله بدلولی شئ، دلته دې نوم بدلولی شئ. که کوم پروګرام دلته غواړئ بیا دلته مثلا کالکولیټر غواړئ، دلته پین ټو سټارټ دا چې وایي هغه دلته راځي. نور هم چې که څه شی پین کوئ که بېرته له پینه باسئ بیا بېرته لرې کېږي. آن پین
انتخاب کړئ. ښه سرچ دا په سرچ کې تاسو یو څه شی سرچ کړئ، مثلا پروګرامونه هر شی چې سرچ کړئ معنا مثلا ورډ لیکئ، اپلیکیشنونه، ډاکومنټ، دا ټول شیان چې ډاکومنټ چې دی هغه ما د ورډ پروګرام لا پی ډی اف لا هغه ته ټول ډاکومنټ کارتونات شته وایي. کارتونات چې دا وینډوز په اواز باندې کنټرولوي. تاسو انټرنیټ سره باید چې وصل دي، بیا چې کله چې خبرې وکړئ بیا کمپیوټر هم تاسو په خبره باندې کنټرولوي. خبرې وکړئ بیا مثلا ورته وایي چې اوپن ورډ، بیا ورته مثلا ورته بیا ورته ووایي چې رایټ دس از مای نیم لایق هغه خپل وظیفه کوي. بیا په ایز اف اکسس سنټر کې یو څو نور شیان هم شته، هغه به انشاءالله چې ووایو داسې شیان دي چې موږ وکولی چې کمپیوټر ډېر په اسانه واستعمال کړو. دا څه شی دی؟ ټاسک ویو. ټاسک ویو کې سټوري ده، دا کمپیوټر سټوري ده، پاکوالی هم شي دلته بیا رایټ کلیک وکړئ، دلته وګورئ کلیر د همدې ورځ ورپکېږي. دا خو پرون ویل چې دا بل ډیسکټاپ هم جوړولی شي، که بیرته هغه اصلي خپل ډیسکټاپ ته ځي. دا څه شی دی؟ مایکروسافټ ایج. د انټرنیټ لپاره له کوم پروګرام استفاده کېږي؟ مایکروسافټ ایج ورته وایي. دلته سرچ کې هر څه چې لږ هماغه راولي درته. که وظیفې مثلا غواړئ، اکبر غواړئ، فیسبوک خلاصوئ، فیسبوک هم خلاصېږي. فیسبوک ولیکئ، خپله راځي ساین ان فیسبوک، یوزر نیم پاسورډ هم ورکړئ، فیسبوک خلاصېږي. ځکه چې څوک ډېر مشکل لري، یوه ورځ به تشریح یوه ورځ به کمپیوټر ته وایفای ورکړو، څه چې ضرور هغه به تشریح. دلته انټرنیټ چې کاروئ سټوري هم لري که نه؟ دا سټوري ده، تاسو څه چې کاروئ ټول دلته ساتل کېږي. نو که غواړئ چې سټوري له منځه ولاړه شي، دلته وګورئ نیو پرایویټ موډ وایي. کله چې پرایویټ موډ کلیک کړئ، دلته څه شي چې دلته سرچ کوئ چې دا بیرته بند کړئ، سټوري مخ خپله پاکېږي، اتومات سټوري پاکېږي، د دې ضرورت نه چې تاسو خپله پاک کړئ. دا مایکروسافټ سټور ده، سافټویرونه دي پکې. دا فایل ایکسپلورر ده، لکه دلته چې موږ تاسو اول وینډوز سره دلته. دا میل ده، ایمیل لیږل کېږي له دې ځای څخه. آوټلوک پروګرام ده، یو هفته به انشاءالله موږ تاسو آوټلوک هم وایو. په آوټلوک کې ایمیل جوړېږي، ایمیل لیږل کېږي، د ایمیل بیک اپ اخیستل کېږي، دا ټول شیان په آوټلوک کې. بل دلته کله چې رایټ کلیک وکړئ، صحیح ده، دلته اول راځي ټاسک بار، چې ټاسک بار موږ تاسو ویلی وو. بل دلته راځي لاک ټاسک بار، دا خو لاک کېږي په جي کېږي. ټاسک منیجر کې بعضې مهم پروګرامونه دي، څه شي چې تاسو خلاص کړئ ټول دلته راځي. وګورئ کمتشیا ده، دا نور شیان وینډوز خلاص کړي، دا موږ نه دي خلاص کړي. مثلا دا موږ خلاص کړی، دا ټي وي ده، دا خو دا نور شیان چې دلته ډېر پروګرامونه دي وګورئ هغه موږ نه دي خلاص کړي، هغه خپل وینډوز خلاص کړي. وینډوز چې کار کوي نو دا خو ډېر پروګرامونه ځان سره نرم لري. ښه سی پي یو څه شته ویله؟ صحیح ده. وګورئ اوس د کمپیوټر مغزه څومره مصرفه دي؟ 36%. چا ډېر مصرفه کړي؟ کمتشیا ډېر مصرفه کړي. دا نور پروګرامونه هم دي. ریم څه شته ویلو؟ موقتي میموري به اوس وګورئ دا 9% مصرف کوي. چا کمتشیا دومره مصرف کړي؟ دا ټول هر څوک چې دي دایمي نه جنې اخلي، لږ لږ جنې اخلي. کمتشیا چې بنده کړي بیرته هماغه میموري پرېږدي. ډیسک کې څه شته ویلو؟ هارډ ډیسک په هغه کې هر شی دایمي ساتل کېږي که نه؟ دا وګورئ دا هارډ ډیسک کې دا خپل له 0 تر 1% خپل معلومات چا ته کړي، ریم او سی پي یو. ریم چې دا سی پي یو ریم مکمل ډیټا په هارډ ډیسک نه راخلي، لږ لږ راخلي. لکه تاسو چې ډوډۍ خورئ خو لږ لږ خورئ که نه؟ کاسه یې لږ لږ خورئ چې ټول ختمه شي. دا هم داسې کوي. اوس له انټرنیټ خو استفاده نه کوو که نه؟ جي پي یو څه ته وایي؟ جي پي یو چې د ګرافیک ته وایي، دا صفحه چې ښه کیفیت باندې ښکارېږي او دا ټول شیان د ګرافیک باندې کېږي. جلا میموري هم لري ګرافیک. دا د برق مصرف ته چې څه شی ډېر برق مصرفوي، ډېر څه شی کم مصرف. دلته نور شیان هم د پرفورمنس ده، وګورئ سی پي یو څومره مصرف کېږي. میموري وګورئ 8 جي بي ده، 6.3 جي بي مصرف کوي، ډېره زیاته مصرف کوي.
ډیسک ته دا ګرافیکي وي وګورئ ویډیو چې تبدیلي 3D حالتونه سره میموري دا ټول چې دي د دلته راځي اپ سټوري هماغه لکه دلته چې راتلی که نه هماغه پروګرامونه سټوري دي سټارټ اپ ته دا هغه پروګرامونه چې تاسو کمپیوټر چالان کړئ سره اتومات چلندېږي دا چې کمپیوټر چالان کړم کارتونه چلندېږي سره وایزر سره راځي دا ورسره راځي دا جاوا ورسره راځي دا ټول اتومات که غواړئ چې دا نه شي به دلته کلیک وکړئ ډسیبل که ادرس یې غواړئ دلته ادرس هم راځي وګورئ ادرس یې راولي دا کله کله تاسو کمپیوټر کې ویروس وي که نه دلته رایټ کلیک باندې کوئ دلته پروسس وکړي رایټ کلیک باندې وکړئ اوپن فایل لوکیشن ځای پیدا کړئ مکمل ډیلیټ کړئ هغه ویروس به ډیلیټ کړي ښه یوزر دی څوک استعمالوي تنها زه استعمالوم که نه که غواړئ چې ډسکنیکټ یې کړئ مستقیم لګاو کړي دلته که نور کسان هم وي نیټورک سره وصل بیا ټول دلته راولي چې د کمپیوټر استفاده کړي ډیټیل دی د هر پروسس معلومات دي کوم یوزر استعمالوي سی پی یو دا شیان اوس په رننګ حالت کې دا سرویسز دي د کمپیوټر هغه پروګرامونه دي چې وینډوز خپل ځان لپاره رن کوي بعض پروګرامونه چې موږ تاسو انسټالوو هغه هم کېږي هغه کمپیوټر ساینس کې بعض شیان شته بعض سرورونه بعض شیان دي هغه تاسو خپله دلته بچ برابر دا نور وینډوز خپل ځان خاطر رن کوي دا ټسک مانیجر هم څو شو ډیسکټاپ کله چې تاسو یو بل ځای کې یې که نه مثلا دلته اوس دلته کلیک کوئ شو ډیسکټاپ شارټکټ یې وینډي ده وینډوز کی او ډي دا چې وایي دا صفحه هم راولي بیرته هماغه ځای ته راولي شو وینډوز سایډ بای سایډ کله چې دوه درې ځانې وینډوګانې خلاص کړي بیا دا چې کلیک کوئ ټول څنګ په څنګ راولي زه بیا ایکسل پروګرام خلاص کړم ایکسل هماغه شارټکټ دلته هم د کنټرول این چې وهي نور جوړېږي اوس وګورئ ما څو وار کنټرول این وهه څو دانې جوړ که څو دانې به خلاص کړو دلته دا ټول خلاص هم دي ظاهر دلته لیکلي شو وینډوز سټکد سټک ګدام ته وایي لکه ګدام په شکل سټک کړه داسې بیا دا یې ډېر ښه ښایسته حالت د کاسکیډ وینډو دا وګورئ ټول بیسک کاسکیډ چې د ابشار ته وایي د اوبو ابشار چې روان اول داسې راځي بیا دا بار کوم چې کلیک وکړئ هماغه راځي ټچ کیبورډ هم کمپیوټر کې کوم وخت استعمال کړی دا وګورئ دلته یو ټچ کیبورډ هم دا داسې کیبورډ د هغه کسانو لپاره ده چې لا یو لاس لري لا ګوتې کمې بیا هغه له دې څخه استفاده کولی اوس وګورئ مثلا سامې دا وګوره ا ام دا نور شان هم لري دا موږ تاسو بیا یوز اف اکسس سنټر ټایپ کړئ دا که غواړئ چې منځه ولاړ شي دا کیبورډ دا فقط کلیک کړئ کیبورډ د ډیلیټ کړئ دا وینډوینګ ورک سپیس بټن دلته یو هغه جوړېږي دلته اوس ما لږ ډیلیټ کړه دا انټرنیټ سره لري وصل شي یو تخته اخیستل کېږي لکه بورډ که بل شی دی بل سکرین شاټ د سکرین شاټ نه خو ویلی څه ده دا بل سکرین شاټ ده چې مثلا سکرین شاټ درته اخلي بیا ته ایډیټ کړې که دا برخه غواړې چې لرې سي دا اوکې کړي هغه له دې ځای ته مخ شو پیپل ده دغه برخه ته پیپل وایي دا غواړي که نه شو ټسک ویو دغه ته وایي که نه که دا لرې کوئ دا ټسک ویو بل شو کارتونه دا کارتونه دا هم که نه غواړي نیوز انټرست بعضې دلته دعوا حالات شیان راځي دلته اوکې کوي دا وګوره سره فرنهایټ دا کلاودي ده بل سرچ ده دغه سرچ غواړئ دلته که نه بل ټول بار ده دلته تاسو دا وګورئ دلته ډسکټاپ لیکلی دلته چې کلیک وکړئ داسې کېږي دا د ډسکټاپ لپاره غواړئ ډسکټاپ صفحې ته وایي که نه چې کلیک وکړئ دلته وګورئ ډسکټاپ جوړ
څه شي چې صفحې مخکې دي ټول دلته راوست دا پروګرام زه زده کړم دا ورخلاص دا صفحې مخکې مشته دلته دلته راسي ټولز ادرس کې کلیک کړئ هماغه ډرایوونه خلاصوي دلته ادرس یې وګورئ د پی سي خلاص open folder new folder خلاص که دا دومره ډېر ډک شو ښه نور دلته دا ټچ پیډ ده دا ټچ پیډ چوز کوه معلومیږي که نه اوس فعال دا انټي ویروس ده دا سیکیورټي ده وینډوز دا بیټرۍ ده دا ون نوټ ته وایي دا پروګرام موږ تاسې کاروو له سکایپ هم کار اخیستی که ما سکایپ چې دا د ویډیو کال لپاره ده په دې کې ویډیو کال کېږي دا فقط ایمیل او پاسورډ غواړي ایمیل ورکړئ پاسورډ درکړئ بیا خپل نوم هم بل چا ته ورکړئ کله چې نوم هم بل چا ته ورکړئ بیا کولی شي چې کمپیوټر له کامرې څخه د یو سره ویډیو کال وکړئ خبرې وکړي دا خپل ارزش له لاسه ورکړی و له سکایپ شرکت ځکه چې فیسبوک هم راووت وټساپ هم راووت ټول له دې استفاده کوي دا مې له لاسه ورکړی بیا مایکروسافټ شرکت دا ورڅخه واخیست هغه شرکت چې دا وینډوز یې مربوط کېږي دا یې یو گیم د کال اف ډیوټي باندې کال اف ډیوټي کړی نو دغه شرکت د وینډوز شرکت چې د مایکروسافټ په 80 میلیارډ ډالر دغه شرکت واخیست د ګیمو شرکت و 80 میلیارډ ډالر واخیست چې ډېر غټ هماغه کال اف ډیوټي شرکت هم زه یې واخیست اوس د نړۍ ټوله ګټه په همدغه سافټویرو کې ده انسان په 2021 کې 150 میلیارډ ډالر نه خرڅ کړي 150 میلیارډ ډالر عربستان 130 میلیارډ ډالر ته خرڅ کړي 60 میلیارډ ډېر هغوی له څخه یو سافټویر قیمت لري ون ډرایو په موبایل او دلته که نه ون ډرایو چې دا حافظه د 5 جی بی ده د موبایل هم لګین کېدای شي د کمپیوټر له ټولو خو د یو اکاونټ په جوړ کړي دلته وګورئ ون ډرایو دا ون ډرایو ده که غواړئ چې ون ډرایو کې حافظه ډېره استفاده کړي بیا اوس شی کوئ بیا به داسې وکړئ چې 3 ایمیل به جوړ کړئ په هر ایمیل به لګل کېږي هر ایمیل چې ږدي هغه به جلا جلا شامل وي 5 جی بي نه ورته کېږي دا نه دا انګلیش اداري صحیح ده ژبه بدلېږي دلته که پښتو کمپیوټر کې هم نه وي لا فارسي نه وي دلته بیا نشته دلته لنګویج ولیکئ دا وګورئ لنګویج دلته وګورئ دا اډ لنګویج دلته لنګویج راځي خو تاسو باید چې انټرنټ لپاره که پښتو وي که دري یا څه چې دري اوس وګورئ دري ما انسټال کړي خو که تاسو نه انسټال کړي دلته راځي انټرنټ چې وتلي بیا نیکسټ ووهئ بیا ښه بل دا برخه ده په دغه برخه کې نوټیفیکیشن راځي تاسو ته وګورئ ون ډرایو ما ته یو مسیج راکړی سنیپینګ ټول دا ټول نوټیفیکیشن دلته راځي ټیبلټ موډ څه شی ویلو ټیبلټ په شکل استفاده کوو له دې څخه کار که خپل کمپیوټر هم له دې استفاده کوي خپله هم کولی شي مثلا چا دغه حالت نه خوښېږي که نه ډیسکټاپ یې نه خوښېږي نو کولی شي له دې څخه اوس وګورئ دا هاټ سپاټ څه ته وایي په انټرنټ خلک سره شیر کوئ دا د هغه وخت خلک کېږي چې تاسو کمپیوټر ته انټرنټ دي دا له وای فای انټرنټ اخیستی بیا کېږي په نورو کمپیوټرو کې نه کېږي وینډوز 10 کې کېږي له یو څخه وای فای واخله بل څه ته هاټ سپاټ ورته کېږي موبایلو کې دغسې نه کېږي چې وای فای هاټ سپاټ فعال کړي که وای فای فعال کړي هاټ سپاټ باید چې غیر فعال وي که هاټ سپاټ غیر فعال وي وای فای بیا فعال وي ایرپلین موډ ایرپلین موډ چې دې لپاره ده چې مثلا پرواز کې څه کېږي زنګ هم نه دی دلته انټرنټ هم کار نه کوي دا کمپیوټر کې څه کېږي وای فای هاټ سپاټ ټول شامل ډسکټ کېږي اصلي دا دې لپاره ده چې څوک تیارې سپاري کړي دا فعاله کړي باید چې ځکه بیا ورته ځکه تیارې ته سیده
هغه سیګنالونه لیږل کېږي که نه لاره ګوري چې که موبایل فعاله وي بیا هغه سیګنال لاره غلطوي. بیا هغه لپاره ایرپلین موډ چې فعاله وي بیا د نیئر بای شیرینګ دا د دې لپاره ده چې کله تاسو وای فای له بلوتوت کې چا سره څه شیر کوئ که نه دا برخه باید فعاله وي. یعنې تاسو کمپیوټر اجازه ولري چې یو څه شیر کړي که نه که دا غیر فعاله کړي بیا د شیر کولو اجازه شته نه. آل سیټینګ دلته کمپیوټر مکمل تنظیمات راځي. د کنټرول پینل غوندې ده خو لږ کم دي دلته په دې کې یو سیستم مختص لوستی دا برخه پرسونالایزیشن هم لوستی نور ډیوایسو اضافه ده ټایم اکاونټ دا برخه به انشاءالله په څه شي کنټرول پینل ته چې ورسي دا هغلته په نیټورک کې هماغه وای فای نه لیست کېږي درته په کنیکټ کې یو لاډ سپیکر لایټ شي دی ورته کنیکټ کېږي په کې کلیک وکړئ کنیکټ کېږي اوس ورته وګورئ د کمپیوټر سره کومه وصل پروجیکټ دې ته وایي چې هماغه پروجیکټر سره چې وصل خپله صفحه ته نه غواړئ دا په کلیک بیا ویډیو شاید بند شي که دا کلیک هم تنها ما صفحه پاتې کېږي تاسو باید بندېږي که دا انتخاب کړئ تاسو ته معلومېږي ما ته دا به وروسته له ویډیو به یو تشریح کړي اکسټنډ کې انتخاب کړئ نیمه صفحه تاسو ته راځي نیمه ما ته سیکنډ تنها تاسو پاتې کېږي ما صفحه بندېږي وی پی این څه ته وایي وی پی این د دې لپاره استفاده کېږي چې تاسو خپل موقعیت بدل کړئ بل څه خپل هېواد هم بدل کړي بل هېواد مثلا تاسو له فیسبوک افغانستان کې استفاده کوئ هغه کسان چې یو پاکستان کې لکه ټیک ټاک بند کړی که 5G بند کړی بیا ټولو کسانو له دې څخه استفاده کوي دلته وی پی این کې په انټرنیټ کې سرچ وکړئ د وی پی این نوم راځي دلته هماغه راوړئ ډېر وی پی اینونه دي مثلا سمارټ وی پی این دا ده د هغه نوم ولیکئ د هغه د انټرنیټ ادرس ورکړئ یوزرنیم پاسورډ ورکړئ سیو یې کړئ بیا تاسو کله چې انټرنیټ سره راوصلېږئ انټرنیټ کې داسې نه معلومېږي چې تاسو افغانستان یئ تاسو یو بل ځای باندې سکرین سنپ په دې باندې عکس اخیستل کېږي صحیح دا خو مو ښه زده کړی ده بلوتوت ده چې بلوتوت باندې یو څه لګوي دا په هغې کمپیوټر کې شته چې بلوتوت ولري بیټري سیور ده چې فعاله کوي چارج به کم مصرف کوي هغه وخت ښه ده دا چې بیټري کېږي که په چارج کېږي بل نه نایټ لایټ دا داسې کوي درته چې د شپې چې ټوله د شپې داسې اوس چې موږ تاسو برق لرو د شپې ته نه وایي دا د هغې شپې لپاره ده چې ټوله توره تیاره وي تنها تاسو کمپیوټر څخه درته معلومېږي بیا دا فعاله کوئ په دې حالت کې بیا سترګې ډېر نه خرابېږي که رڼا وي بیا په ضرورت نشته که تنها کمپیوټر څخه وي برق چې نه وي بیا هغه وخت له دې استفاده کوئ لوکیشن کله چې دا فعاله وي تاسو که څوک غواړي چې تاسو ادرس پیدا کړي دا پیدا کولی شي ځکه ډېر وختو کې فیسبوک دا شیان نه تاسو لوکیشن غواړي که نه ځکه چې هغه پوه شي چې تاسو کوم ځای یئ بیا هغه اتومات تاسو خپل ادرس غواړي که دا فعاله وي اخیستلی شي که دا غیر فعاله وي بیا نشي اخیستلی تاسو کوشش وکړئ ادرس نشي اخیستلی وای فای چې دا دلته وایرلیس فیډیلیټي وایي دا تقریبا تر 15 مترو پورې کار کوي او د ناسا شرکت دا جوړ کړی و ناسا شرکت دوی داسې یو تجربه کوله ناسا خو فضایي محورې دوی یو تجربه کوله چې کمپیوټر نور کمپیوټرونه وصل کړي دغسې یو سیستم یې جوړ کړ دوی همداسې بیا کله چې متوجه سو چې دا سیستم کار کوي بیا هغه نور شرکتو ته پیشنهاد وکړ کمپیوټر شرکتو ته بیا اوس هم استعمالېږي الارم کار فوکس اسسټ دې په خاطر و چې موږ ورته هجوم خرابوي زنګ رانیسي وداسې شی نوټیفیکیشنونه ټول بند شي بیا دا فعاله کوي که پریورټي غواړئ که زنګ پکې غواړئ بل دا شی دی کمپیوټر رڼا کمېږي ډېرېږي صحیح که رڼا کمېږي ډېرېږي نه کمپیوټر بیا به څه شی کوئ تاسو بیا به تاسو ډرایور ورته انسټالوئ بیا ته وګورئ ډرایور که د ډرایور سره هم رڼا کمه نه شوه بیا به څه شی کوئ بیا به های کنټراسټ چې ویلې کړو بیا به هغه فعال بیا به سبا انشاءالله دا برخې ووایو مانیج کې اوس وګورئ زه به یو مثال دلته ډېر ښه کارونه کېږي خو چې لږ تاسو یې ښه بلد شي بیا ښه نوره مثلا زه به رسم ساوند
د ویډیو سایز به ډېر سوی نه وي. ویډیو به سټاپ کړو بیا به دا